یا لکه بیکاره پرزې ته دې کار له ولې نه وځې یار بابا یو خو ستا نه څوک نه خلاصېږي بس نه خورم روټۍ لاړم بس دا لاکټ خو تار وخه چولی اسې نه څوک درله د مرۍ نه راخ کی خان کلی کې غلاګانې ډېرې شوي دي هر یو سړي نه غلا شوې ده زه دیاړۍ مزدوري نشم کولی ښځې او هلته به په پټه ونې راماتوم او بیا به مارکیټ کې په بلیک باندې خرڅوم د تورې خزانې دروازې کولو شه بیا اشرف تبر راغستی وي او راشي ځنګل ته ولې چې دی هلته په پټه ونې راماتول غواړي ځنګل کې خو څوک نشته خوشې دی د خیر دا ټولې ونې به زه راماتوم بیا اشرف ولګي او هغه ونه راماتولو کې مصروفه شي لږ ساعت پس دی د اسپو د خپو اوازونه واوري دا څوک دي جوړې څوک راغلل دا هغه ډاکواني کم چې خپلې ګوپا ته را رواني او د دې لار په دې ځنګلي ولې چې د دې هغه ګوپا هم په دې ځنګل کې وي اشرف ته هلته پټ شي او ګوري ورته اشرف مغی پسې پټ پټ راشي او تماشې کوي چې دا څوک دي د تورې خزانې دروازې کولو شه اشرف هغه ټول منظر وویني کله چې هغه دروازه کولاویږي خلک دا هغه ډاکوان دي کم چې دې ټول کلي کې غلاګانې کوي اوس مې معلوم کړل د خیره دې ته به زه اوس کښېنم چې دې څه کوي بیا چې لږ ساعت تیر شي نو هغه ډاکوان د ګوپا نه واپس راوځي دغه دوران ورته اشرف پټ شوي او تماشې کوي د تورې خزانې دروازې بند شه ډاکوان خو د خیره لاړل ورځم چې دنده څه پراته دي اشرف د دروازې هغه منتر واوري او هغه زده کي دا ډاکوان چې لاړ شي نو اشرف هغه ګوپا له راشي او هغه منتر ووایي هې د تورې خزانې دروازې کولو شه دی چې څنګه هغه منتر ووایي بس هغه دروازه کولو شي اشرف چې دننه ورشي نو دی وویني چې هلته بلا شي سونه پرتی او دې ډاکوانو چې څه څه پټ کړي وي هغه ټول سامان هم پروت وي هلکه دا څه دي دا خو بلا مال پروت دی دې ظالمانو خو ټول کلی را چلولی دی زه به چې اوس پکې ځان له چانس ووه منتر خو مې هسې زده کو بس لږ لږ سامان به ته چلوم د غلو ته به پته م نه لګي بیا اشرف کور ته راغلی وي او لږه شان سونی ته کور ته راوړی وي نو ښځه ورته وایي اشرف زما خو د ستا په خبرو یقین نه راځي تا ته رښاوې که دروغ دا زه بالکل رښاو یم ښځې دا درې ډاکوان دي دی په اس په ګرځي او ډېر خفیه ځای کې ټکانه ده زه چې هغه ځای ته ورغلم نو هغه ځای د مال او زر ډکو ښه دا سوې اشرفه نو ټول مال په دې ایسته کې راچلولې و که نه تا خو لږ شان سره راوړل صبر وکړه که نه ښځې داسې په یو ځای څنګه راوړم روزانه به ځم او لږ لږ مال به ترې راچلوم څوک به راباندې خبرېږم نه او بس دلته به یې ځان له جمع کوو خو ګورې خیال کوه مور او پلار مې هم دې نه خبر نه شي او نه به بل چاته دې باره کیسه وې بېغمه شه اشرفه چاته م څه نه ویم
په دغه شپه ګل رحمان په خپله کمره کې ودی او ښځه هم په بل بیډ کې پرته او نن شپه هغه غله په دې پسې راشي. په ګل رحمان کې دا خوبي وي چې د ده خوب بیدار وي او بغیر د څه شور نه دته محسوسیږي چې څه راغلل. جوړې کور ته څوک راغلل؟ دی خو هغه غل د دې هغه قیمتي لاکټ راغستی وي او هغې ته ګوري. دغه ټایم یکدم ګل رحمان رادن نشي. څوک یې لکه دا څه هغه خو غیب شو. دی چې څنګه आवाज ورکي بس هغه غیب شي. په سبا دی ښځه خاوند ناستي او ډېر زیات پریشانه وي. ګل رحمان هسې نه تا خوب لیدلی داسې څنګه کیدی شي چې یو انسان به غیب شي؟ ښځې ما ښه په غړېدلو سترګو لیدل چې هغه غلو او ما چې څنګه آواز ورکو نو هغه غیب شو. دا انسان نو دا ټیک پیریو. چپ شه مړه موږ اسې یریږو او څه ته دا خبرې کې؟ دا د یرې خبرې نه دي ښځې، دا یو حقیقت دی. د دې څه غم کول غواړي کني د دې نه به غټه مسله جوړه شي. ښه نو ته به یې څه غم وکې؟ لاکټ خو یوړو اوس پکې څه نه کیږي. لاکټ خو څه خبره نه ده خو د دې غلو مخنیوي کول غواړي. زه ځم چې د کلي خان ته خبره وکم. په دغه ورځ اشرف بیا روان یغه ګوپا ته نو ښځې ته وایي ښځې زه ورځم د ډاکوانو غزې ته او لږ نور مال ترې راچلوم. ته کور ته خیال کوه هسې نه غله په مونږ راوړي. ابې او بابا هم نشته. ټیک ده اشرف ته بېغمه شه. ګورې نن دې ښه ډېر مال راچلوه. شا به چې سم زر مالداره شو. صبر وکړه ته عادي ښه شی نه دی. په مزه مزه به دې مال راچلوم. هسې په ځان خلک نه خبروم. ته کور ته خیال کوه بس زه لاړم. دی خوا ګل رحمان خان پسې راغلی وي او هغه د غلو بارک کې خبر روړی وي. نو د کلي هغه خلک د ګل رحمان خبرې اورېدو له راغلي. ښه وایه که نه ګل رحمانه تا څه خبر روړی دی؟ خان بیګا زمان غلا شوې ده او ما غل په خپلو سترګو لیدو. ښه دا سوې نو ګیر کړی به دې وکنه هغه ستا نه داسې څنګه لاړو؟ خان غل زمونږ کمره کې و او ما چې څنګه آواز ورکو نو هغه غیب شو. داسې غیب شو لکه لوګې. ما به څنګه ګیر کړی و؟ یاره ګل رحمانه ما وی چېرته سم خبر به دې روړي. دا ته څه اوتې بوتې وې مړه. دا کیسې چېرته ماشومانو ته کوه. موږ ته سمې خبرې کوه. کو غل دې لیدلی وي نو بس هولیې راته ووایه. خان زه ګپ نه لګوم. ته زما په خبره یقین وکړه. دا غله نه دي بلکې پیریان دي. زما د سترګو د وړاندې غیب شو. خان د ده نه غلا شوې ده نو مازغو یې کار پرېښی دی. اوس پیریان د خلکو په سامانونو څه کوي چې پټوي یې؟ دې هسې په زون لګیا دی. نو دغه خو ورته زم ویم که نه د ده خبره بیخي ځای نه نیسي. دا څه د ماشومانو خبرې خو نه دي. ګل رحمان هغې ته ټوله خبره وکړي خو څوک هم د هغه په خبره یقین نه کوي. دی خو هغه غله خپلې ګوپا ته را رواني نو اشرف د هلته نه غلا کړې وي او تللی وي کور ته. خو د هغه نه دا غلطي شوي چې په غلطۍ کې ته دروازه کولو پاتې شوي. هغه غله چې دا وویني نو پوه شي چې دلته څوک راغلي وو. ګرانو کتونکو اوس به مخکې څه کیږي دا به ګورو بل اپیسوډ کې. هغې پورې موږ سره اوسئ. ډېره مننه.